د پلار مجبوري لګور نو کور کې دغه پلار صاحب بس ګرځم ناګرځم یو که اوس مې یو ورو که نه نو بس زما پلار صاحب و پلار مې دونه حالات خراب دي چې زخمونه یې خراب دي راډونه ورکې ښکاره دي څنګه ډېر یارېږي چې بهر روزي بابا سره د خلکو نه یو مات ګور پلار د خپلې لورکۍ سره پټرول په سړک کې خرڅوي ځکه چې د خېټې دوزخ پې ډک بسم الله الرحمن الرحیم نذیر بھائی پټرول خرڅوي د خپلې لورکۍ سره د نوښار اوسېدونکی دی او په سړک دی په خپل بایک باندې ګرځي بې شمېره بوتلو سره د پټرول وي او صاحبه دا لورکۍ ورسره مددګاره ده نذیر بھائی سره په دې سړک نه مه ولیدل نو ما ویل یاره ده سره چې یو دوه درې خبرې وکړم پټرول پمپ یې خو ډېرې دي تا نه به خلک دا پټرول څنګه او زه په دې ما چې ځان ته لږ پوه کړم نذیر بھائی څنګه شکر الله دا پټرول خرڅوي جی پټرول او ماکسونه خرڅوم د څونه مودې راځي پټرول خرڅوي تقریبا 15 شپږ کاله شو جی د دې نه مخکې به څه کول د دې نه مخکې ما فیکټرۍ کې جاب کول او سلایي مشینونو دغه ټیکنیک شفټ انچارج وم جی اکسیډنټ مې وکړ سن 2018 کې دغه بایک باندې راتلم شوګیرې والې وم واړه مې سکول نه راوستل نو دغه شوم اکسیډنټ مې وکړو زوی مې پکې خدای پاک واغشتو او مشرۍ لور مې پکې خپه ماته شوه زما دا درې ځایه خپه ماته ده دغه لاس ګزار خوړلی دی مات نه دی خو اوچتېږي نه دلته نه جي او دغه لاس مات دی الحمدلله دا اوس کار کوي تاسو بچیانو مال د خدای پنځه یو خدای پاک واغشتو زوی رانه واغشتو اوس مال د خدای څلور لوریانې دي مطلب هغه یو زوی د غم نه په اکسیډنټ کې موت شو جی الله پاک وکړه بس الله ته منظور وکړي الله دې پکې اوس دغه لورکیانې دي بس جی دا مې ویا جی دغه لور مې ده سره هغه زوی هم تا سره په اکسیډنټ کې په حق ورسېده جی اوس تا لاس کې ساه ورکړه که هسپتال ته یې رسولی و نه زه خو په ځان باندې هلته کې دغه شوی وم په هغه ټایم الله تعالی واغېست په هغه ټایم باندې ساه ورکړې وه جی د دې مور څنګه ده هغه د غم سره هغه وخت تېر که مور خو مور وي هغه خو چې یار څنګه یې دغې کې یکې یو زوی او دغه هغې خو اوسه پورې چې دی ورپسې سرو سترګو باندې ژاړي مونږ خپله داسې غم چاته بیانولی نه شو اوس دا پټرول ته د ورځې ستا څونه خرڅېږي او نور نه خرڅېږي کله یې 30 لیټر وځي کله 40 لیټر وځي خدای خو او پاکه ریټ ورکوي په کوم ریټ چې دلته په پټرول پمپ کې خرڅېږي که نسته نه یې لغونده کې دغه 10-15 روپۍ دغه پکې کېدو سنشټ به کېدو دومره نه دي دا ستاسې جامو ته زما خیال دی دا ولې بس دغه یو ګرمه جوړه ده را سره دي بله شته بس دا ولې دا دلته کې دغه سره اکثر کومه لګي دغه شلېږي راشه کاکې دی خوا کاکې څنګه سبق وې زویا سویم کې شپږم کې داجی سره ګرځي او چې ګران کار نه دی ډېر ګران خو دې زه هم غواړم چې زه کور کې عزت سره کښېنم څه وکړو د پلار مجبوري لګور نو کور کې دغه پلار صاحب بس ګرځم ناګرځم یو که اوس مې یو ورو که نه نو بس زما پلار صاحب و که ژوندی و نو ورور خو د په اکسیډنټ کې موټ شو که نه جی دا څلور خویندې یو ورور پلار سره په اکسیډنټ کې حق رسېدلی او پلار یې مات ګوډ دی دکې روغ ځای نشته نظیر بای کې نوښار اوسېدونکی د لورکۍ سره په دې لارو کې په دې سړک باندې پټرول خرڅوي صاحب
خزوی نو ګرانې دا ډیوټي کولو جی ډېره زیاته ګرانه ده نو څه وکړو بس پلار مجبوري لګورو زما پلار هغه ممکنه خو یې دی اپریشن نو څه وکړو پلار مې دونه حالات خراب دي چې زخمونه یې خراب دي راډونه ورکې ښکاره دي نو دردونه یې وته او جی هر روزانه ولا دردونه یا په دې حالت کې د بابا روزي او جی ولې وجه څه ده بیا نور څوک نشته قام خیل کې تر ماما نور څوک ماماګان خو مې شته خو یا خپل کارونه یې که نه نو ځکه نو هغله خو دونه خو نشي کولی پلان مې صرف یو دی نو نور وروڼه یې خو نشته ترګان مې نشته نو ځکه نو ابو مې یوازې نو بس بابا ته خفه کېږي جی ډېر زیاته بابا ډېر خوږي او جی څونه خوږي ډېر زیاته نه په ګوډاګو پلار ګوره سم ګراني صاحبه په دې ګوډاګو دا پلار سم ګراني او دا تماشبینه معاشره ده چې کیمران کې بلا دنیا به درته ودرېږي دا دنیا دا ګوره دا خلک راغون دا چې ځای خلک راغون شي چې دا خلک څه کوي تا ته ګوري زویا بابا ته دی او جی څه وایي خلک زیاتره ای اکثر وایي چې تاسو دې خوا څه کوئ وایي څه خرڅوئ څه کوئ دې خوا نو هغه ولو وایو چې هغه دې خوا پټرول دونګه خپل کار ځای دونګه کو خپل کار کو بیبي کور کې ستاسو انتظار کوي چې د شپې لاړ شي او مې خو مې انتظار کې چې وایي دونګه زما لور به اوس راشي نظیره الله در باندې اسانه کې دا لورکې خو بس تا لپاره بس زوی دی بس الله دې راته اسانه کړي دا خو مې زامنو نه سیوا ده راته نن سبا څه د بار خفه کي سره ډېر تکلیف دی کې یاره دا بار راوتل دا دومره سخت کار کول بیا را سره دا ماشومه او زمانه دومره عجیبه ده دا سیم چې دغه ټایم کې چې خپې نه دومره تنګ یم هر وخت چې دا ګاډی چلی راډونه پکې ښکاري چې دغه خوځي نو زخمونه لګي دا ګورئ دغه سایډ ته دا ښایي نو دا انفیکشن دی پکې نو دا کوي راډونه پکې ښکاري دردونو نه دومره تنګ خو د مجبورۍ خېټه خو غواړي چې هغې خو د بغیر نشي کولی دا چې باران شي ستا دردونه زیات شي په هغه خو به ته کار له نه روزئ جی همداسې چې ډېر تکلیف یې راته بیا نه روزم بیا کله کله وړه راته چې دغه کې وایي چې یاره خپۍ راته واړه راته خپۍ چې یاره په وس کې مو وی نو پراپر علاج به مو شوی دا کاکې راته کله کله وایي چې بابا نن مزه طبیعت دې ټیک نه دی جی دا خو راته هر وخت وایي خیر دی که زه به لاړه شم نو ما یوازې نه شم استولی خبره دا ده که دا معاشره داسې کېده چې واړه ماشومان یې دلته کې څوک نه پرېږدا خو بیا هم ماشاءالله لږ څه کړی ده بهر سخت شته بچې چې روزي او جی څه نه ډېر یارېږي چې بهر روزي بابا سره د خلکو نه د چا نه یارېږي خلکو نه مې د خلکو نه یارېږم صاحبه ماشومه د خلکو نه یریږي صاحبه ماشومه د خلکو نه یریږي صاحبه کاکې نه دی چاپېرچل نه م یریږي دا هم تا سره جی ما سره یې دلته دا پېټرول د پمپونو نه راغونډي جی دلته کې پمپ نه خلم او بیا په بوتلو کې راته دا وړه اچوي او هغې بیا موږ یې خرڅوو یو ځای دا را سره کاکې را سره څه کوي دا بوتلې ډکوي که نه دا شاته ټینکۍ لګېدلې ټینکۍ نه بیا پېټرول راکوي بوتلې ناپونه برابروي نو هغې دا پېټرول پمپ والا بوتلو کې نه راکوي چې ټینکۍ غونده کې مو ته جوړه کړي پای کې راته دا کوي زه زوی خپل سبق جاري ساته او ښه محنت کوه ته د نورو ماشومان نه ډېره مختلف یې نور ماشومان خو له بابا راوړي که نه بابا سره کور کې خوشحالي او ته داسې چې ته بابا سره ولاړې نو ته ډېر محنت کوه چې ته ډېره ترقي وکړې او بیا به دنیا ستا تماشه کوي چې دا یو داسې کاکې وه چې خپل داجي سره ولاړ اوږه په اوږه او د هغې به مدد پې کو حل پې کو او کور به یې چلو تا هغه ماشومانو کې که نه ته بادره ماشومه کې ښه او خلکو نه مه یېرېږه ښه څنګه ده که نه دا خلک تا ته هېڅ نشي ویلی دا تماشبینه معاشره ده ښه صحیح ده او ته بهادر یې دا معاشره خلکو له د یارې نه علاوه نور هېڅ نشي ورکولی یو مات ګور پلارک د خپلې لورکۍ سره پېټرول په سړک کې خرڅوي ځکه چې د خېټې دوزخ پې ډک
دا معاشره په دې مات ګډ پلار تم ګوري او دې وړې کاکې ته هم د کروڑ ګاډي ته چې دا پېټرول یو سړی ور واچي نه په دې کاکې ته نه ګوري صاحبه چې دا کاکې څه کوي د دې پلار سره په دې معاشره کې دا توان ولې نشته چې د کاکې نه او د دې نوید نه دا تپوس یې لګه ته په شلیدلو جامو کې ټول مات ګوډې دا ته کیسه معاشره دا تپوس نه کوي معاشره سره په زخمونو مال کې دوړي صاحبه تماشبینه معاشره د چا د درد نه څه خبره ده بهرحال زویا ستا داجي نمبر ورکوم ها نمبر راته وایي نوید بھائی 0313 14 42 731 یو ځل بیا وایه 0313 14 42 731 دا واتساپ ته پی जी व्हाट्सअप हम पेशता दे इजी पैसा हम पेशता दे نوید بھائی ستا نمبر ورکوم او الله پر صلاح روانه کی چې دکانګي کلو شي پای کې تکې نه دا لور کې کم از کم کور کې نه صحیح ده ساکل الله دې مل او مددگار شي